زما او ستا یاري جوړیږي او یو مې همزولی بل مین در باندې یمه او ته وایه وایه زه خبرېږم په تا به وخت د رښتینې راشي میینه سلامونه نیکې احترامات مرګرو اسلامیه کالج ته راغلی یم ډېره مزې وکړه او ډېر ښکلی ماحول دی پروفیسرانو سره میلاو شو او اوس څو شعرونه ورته ډالۍ کړم چې ستا د نازونو اداګانو مږې ستا د نړۍ نه همدا ګوشم د ژوند له ځکه مزې اخلم چې زه شوتل نه یم چې بیا وګوشم څو شعرونه به ډالۍ کوم وایي چې ساندې به سندرې شي وخت به پکې لګي پاکې به خبرې شي وخت به پکې لګي او دا د تور نظام تور ځناور به په قابو کې شي دا د تور نظام تور ځناور به په قابو کې شي مات به یې ښکرې شي وخت به پکې لګي او ختم به دوران د ظلم جبر شي رڼا به شي ختم به دوران د ظلم جبر شي رڼا به شي لوړې به جوړې شي وخت به پکې لګي دلته به د امن او مرغۍ والوځي راوالوځي لویې به یې وزرې شي وخت به پکې لګي او نه به وي سیرات اخترونه او مېلې به وي ورکې به لارې شي وخت به پکې لګي واوره افسانه زه ستا د مینې یمه جانانه واوره افسانه زه ستا د مینې یمه ته زما سایې زمانه زه ستا د مینې یمه ته زما سایې تونه سره چلو په ونه یې پېزواني کړي په ځان یې پوهه نه کړي په حیوان یې درنه جوړ کړو غټې غټې مه وایه د بل پر رضا ژوند کړه عادت دې فټاړه والا تیز بھائی اور ٹپے دونه ښکلی اواز دی دا پښتو زمونږه مور ده مور درنه کوي چې درانه شئ هغه پلیک ته خو وباسئ خیر دی اوس پښتانه شئ واہ 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 وایي پښتانو پښتو زموږ پېژنګلو ده پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ دا یوازې ژبه نه ده دستور هم دی هر عمل مو د پښتو په کار لیدلی واہ 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 زبردست زما پښتو زما سرمنده ګرانه هی او دا نورې ژبې د لباس په شانې دي نه او ته ګړندی وي ځان دې خلاص کړو ګرانه هی او په ما یې وکړو دا سوباړي غوزارونه او زما دې څه وکړو چې لاړې ګرانه او پردی سړی وي ځان دې ورک د ملکه کړو نه او زما دې څه وکړو چې لاړې او په ځان دې وکړل د یاره نومې فنونه زما او ستا یاري جوړیږي او یو مې همزولی بل مین در باندې یمه او سبق 12 کاله ویلې 12 جرګې د مشرانو ورلیږم زما د یار داسې خندا ده
دې زما دیدن یادېږي د ګودر غاړه اجاره واخله میینه او د ملکنډ سر نه دنګه او د یار قلنګه په سر سترګو دې منمه او ښکاري چې ته هم شوګیرې کړې په نیمه شپه دې د بنګړو شرنګار راځي او ښځه په هر سړي کونډېږي او سړی هغه وي چې پې خاوره کونډه شي نه او پېغله چې پڼ سړي له ورکې لکه د لم ټوټه چې سپی وتښتوي دانه 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 شراب راکه پیمانه په پیمانه اله ګلدانه دانه او خد چې سترګې دې وړې دي جینۍ اله ګلدانه دانه 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 اله ګلدانه دانه او که چېرته غټې وې خوړلې به دې ومه اله ګلدانه دانه 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 اله ګلدانه دانه واه 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 د زړه ورته مې نه لټ شته نه کوم دشته دا پوسه درازه پکې اوسه او دا افرار چاته او دې څوک راځي نه دا بیا وایي واجی واه بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وي په وړو خبرو مه مرورېږه د زړه ورته مې نه لټ شته نه کوم دشته دې تپوسه درازه پکې اوسه او داسې پیمانه د حسن چرته ده داسې پیمانه د داسې پیمانه د حسن چرته ده داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې په د یاد د ښایست تول بالکل نشته شي ازغي ازغي باڼو باغ ته لکه څوک د غنو شپور چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي دا څه تشبیه تمثیل ده پکې ګوره پوره منظر سره مشابه چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه ځکه مروش او ګرانه یاره څنګه به مې یاد نه یې څومره احسانونه دې راپورې دي او ته د نورو خلکو غوندې چېرته یې او که نه دا ستا خبرې نورې